بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، غواړم په دې صوتي پیغام کې له تاسو سره زموږ د معجون الرجال ګټې بیان کړم. معجون الرجال موږ جوړ کړی ده له طبیعي بوټو، تقریبا 20 قسمه مواد موږ پکې شامل کړي دي. ټول طبیعي بوټي دي، په عسلو کې جوړ شوي دي. دا د نارینه مردانه رنځونه، احتلام، مردانه کمزوري، سرعت انزال، د تناسلي غړي کمزورتیا، د اوبو نریوالی، د سپرمونو کمښت، د چا چې اولاد نه کیږي، د اعصابو د کمزورتیا لپاره، د ذهني ستومانۍ لپاره، د بدن د سستی لپاره، د بېخوبي لپاره، د بدن ملا، هډوکو، بندونو د دردونو لپاره، او د بدن د عامې کمزورتیا لپاره، د پښو ګرموالی مثلا په بدن کې چې ځینې رنځونه وي هغه له منځه وړي. دا که داسې وي چې یو چا په ځواني کې خطاګانې کړې وي، تېروتنې کړې وي، بد اخلاقي باندې وخت تېر کړی وي او د هغې له وجې کمزورتیا ورته رسېدلې وي، او یا مثلا د عمر د زیاتوالي له وجې یو سړی کمزوری وي، یا د شکرې په ناروغۍ اخته وي. د شکرې ناروغان زیاتره له مردانه کمزوري شکایت کوي. د هغو ټولو لپاره ګټه کوي. د دې ګټې ازمویل شوي دي، ډېرو رنځورانو ته مور کړي دي، الحمدلله فایده یې ورسره شوې ده. په دغه پیغام کې موږ د یو ورور غږ هم له تاسو سره شریکوو چې هغه په خپله باندې استعمال کړي دي او د هغې فایدې یې محسوس کړي دي او موږ ته یې رالیږلي دي. موږ یې له تاسو سره شریک. دا د دې معجون الرجال وزن نیمه کیلو ده، 1500 ګرامه، 1000 روپۍ قیمت ده. که یو څوک 1 کیلو وغواړي په 8000 روپۍ باندې ده. د پاکستان په دننه کې چې هر چیرې تاسو وغواړئ موږ یې درلیږلی شو. له پاکستانه بهر یې د لیږلو له موږ سره څه امکانات نشته، ځکه چې دا دوایانې دي او دوایانې د ډاک په ذریعه باندې په بین المللي شکل باندې په نړۍ ته څوک نشي لیږلی. نو دا تاسو کولی شئ په پاکستان کې د خپلو خپلوانو په ذریعه باندې له موږ ترلاسه. د ډاک مصرف یې د پاکستان په دننه کې 1500 روپۍ ده. که څوک زموږ دکان ته راشي په همدې قیمت یې ورکوو، او که د پاکستان په کوم ښار کې وغواړئ 1500 روپۍ اضافي لګښت ورباندې راځي د ډاک، هغه به هم پکې شامل وي. د نیمې کیلو قیمت یې 1000 روپۍ دی، د 1 کیلو قیمت یې 8000 روپۍ ده. اوس غواړو د هغه ورور غږ هم تاسو ته واورو چا چې دغه معجون کارولی دي او فایدې یې محسوس کړي دي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زه حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00923342 0000961 0092334 0000961. په دې باندې واټساپ هم لرو. تاسو کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ د اضافي معلوماتو لپاره. الله تعالی مو خوشحاله لره. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. حکیم صاحب چې درمنه ما ته دغه فایده وکړه. یو خو به چې سهار زه راپاڅېدم لمانځه ته، بیا چې به ویده شوم بیا به تر مازدیګره پروت وم، تر ماسپښینه ویښ به پروت وم. کله به ویده وم، کله به بیا راویښ شم، بیا به ویده شم. یعنې دومره مې له وسه نه کېده چې ولاړ شم. مثلا ولاړې ته مې بیخي له وسه نه کېده. او اوس دا 2 ورځې پرون هم نه یم ویده شوی. بیخي خوب د شپې خوب کافي وي، نور د ورځې بیخي خوب برابر وي که نه. دا نه احساسوم چې یاره خوب مې کړی وی یا بدن مې ستړی نه ښکارېده، چست یم ورسره. بل به چې زه سهار راپاڅېدم نو د ما پښو به بیخي ډېر درد کوه، بیا خاص کر دا تلې نه دي د پښو تلې، دا به مې بیخي زیات خوږېدې، درد به یې کوه. هغه درد نشته ورسره. بل ذهني ستړیا به محسوسوله، دا سترګې به راباندې وړې وې، بس په دماغ به مې یو قسم بوج و، هغه نشته، هغه هم ورسره کنټرول ده. او بل دغه د مردانه طاقت خبره ده، دا خو بیخي سیوا کړی ده، یو مخکې زیات کړی ده دا 2 خوراکو سره. ستاسو نسخه نه ده معجون الرجال، نو دغه له دا 2 خوراکو سره بیخي زیات شوی ده. نو بس دغه فایدې راته کړي دي. یو چست یم ورسره، بیخي خوب مې ورسره برابر ده. بس مخصوصا چې څومره خوب وکړم سهار لمانځه ته چې راپاڅم بس هغه کفایت کوي. په هغه وروسته بیا زیاتې سستي نه محسوسوم. بل مې دا د بدن د پښو دردونه مې درته وویل، دا به داسې پړسېدلې غټې راته ښکاره کېدې پښې، درد به یې کولی، هغه ورسره کنټرول ده. او بل مې تشې متیازې ډېرې برابرې دي. لکه تشې متیازې به مې مخکې د هغه نه لرلی، پرېشر نه ده، دغسې به کېدې، خو بس اوس په تکلیف ومومه. اوس خو ډېر ورسره ښه یم، دا 2 خوراکو سره بیخي ډېر ښه یم. نو مخکې به ما اوبه زیاتې څښلې او تشې متیازې به بیخي راتلې نه، په ورځ کې به 1 یا 2 واره کښېنستم. اوس له سهار له لمانځه بعد اوس دا د 10 بجې دی، د سهار تقریبا 3 واره تللی تشو متیازو کې کښېنستی یم. نو دغه فایدې راته کړي دي. نو په مخ به انشاءالله نور چې کوم بیمارۍ وي انشاءالله هغو ته به هم درمل شي. الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي. الله تعالی مو په دې علم کې برکت نور هم واچوي چې د خلکو بیماریزۍ تداوي شي. الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي.